اسرائیل څنګه منځته راغی؟ ولې جوړ شو؟ د کومو هیوادونو سره یې سخت جګړې وکړې؟ ولې دومره پرمختګ وکړ؟ ولې دا د فلسطینیانو لپاره یوه فاجعه شوه؟ صهیونیزم څه شی دی؟ د بیت المقدس اصلي مالکان څوک دي؟ آیا فلسطین رښتیا هم د یهودو وطن و؟ د حماس ډله څنګه او ولې جوړه شوه؟ د غزې اوسنی بشري وضعیت څنګه دی؟ او اسرائیل څه غواړي؟ دا ټوله کیسه تاسو ته د همدې ویډیو له لارې وړاندې کوم، په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. یهودیان د تاریخ له مخې په فلسطین کې میشت خلک وو، خو د میلاد څخه څو سوه کاله وړاندې او وروسته دوی د بیلابیلو امپراتوریو لخوا وشړل شول. له هغه وروسته یهودیان د نړۍ بیلابیلو برخو ته خپاره شول. دې حالت ته ډیاسپورا وایي. بیا هم یهودیان فلسطین ته د خدای وعده شوی وطن وایي او دا مفکوره د دوی مذهبي کتابونو کې هم شته. په 19مه پیړۍ کې یعنی تقریبا 100 کاله مخکې په اروپا کې د یهودو پر ضد کرکه ډیره زیاته شوه. په روسیه، فرانسه، جرمني او نورو هیوادونو کې یهودیان ځورول کېدل. په همدې وخت کې د یهودو یو مشر تیودور هرزل د صهیونیزم خوځښت رامنځته کړ. هیله ده چې دا پوښتنه مو هم حل شوې وي چې صهیونیزم څه شی دی او څه ډول منځته راغی. د صهیونیزم خوځښت یا همدې یهودیانو چې له اروپایانو څخه ډیر تنګ شوي وو، دوی تصمیم ونیولو چې باید یو خپلواک هیواد ولري. همدا و چې دوی د فلسطین طرف ته متوجه شول، ځکه دوی ویل چې دا زموږ د پخوانیو نیکونو ځمکه ده او فلسطین زموږ اصلي وطن دی. په دې وخت کې فلسطین د عثماني خلافت تر واک لاندې و چې تر 1919 پورې فلسطین د عثماني خلافت یوه برخه وه. خو کله چې عثماني خلافت د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال ړنګ شو، بریتانیا پر فلسطین واکمنه شوه. د 1919 کال د نومبر په 2مه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر آرتور بالفور لیک خپور کړ چې حکومت د دې ملاتړ کوي چې فلسطین کې د یهودي خلکو لپاره یو ملي کور جوړ شي. دا اعلامیه د صهیونیستانو لپاره یوه بریا وه، خو فلسطینیان پرې حیران او خواشیني شول. له 1920 نه تر 1940 پورې په لسګونو زره یهودیان له اروپا څخه فلسطین ته کډه شول. د ځمکو پیر، د کلیو جوړونه، وسلې اخیستل، د پوځ روزنه او د اسرائیلي ټولنې بنسټ کېښودل پیل شول. فلسطینیان دا کډوالی د اشغال پیل وباله. د 1946 تر 1919 پورې فلسطینیانو یو پراخ پاڅون وکړ. بریتانوي ځواکونو دا پاڅون په زور وځپه او یهودیان یې ساتل. خو په دویمه نړیواله جګړه کې هټلر 6 میلیونه یهودیان ووژل او دې لویې پیښې ته هولوکاست وایي او دې فاجعې نړیواله خواخوږي راوپاروله. د هولوکاست وروسته ډیرو لویدیځو هیوادونو وویل چې یهودیان باید یو خوندي هیواد ولري. یعنی دا چې یهودیان فلسطین ته راغلي وو خو بیا هم د خپل هیواد څښتن نه وو. ملګرو ملتونو په 1947 کال کې یوه پریکړه وکړه فلسطین دې په 2 دولتو وویشل شي، یهودي دولت یعنی اسرائیل، عربي دولت یعنی فلسطین. بیت المقدس د نړیوال ښار وي. فلسطینیانو او عرب هیوادونو دا پریکړه رد کړه ځکه یهودیانو یوازې 30% نفوس جوړولو خو 55% خاوره ورکړل شوې وه. دا یې ظالمانه ویش بللو. د 1948 کال د می په 14مه یهودي مشر ډیوید بن ګوریون د اسرائیلو خپلواکي اعلان کړه. سبا عرب هیوادونو مصر، اردن، عراق، سوریه، لبنان پرې برید وکړ. خو دا جګړه اسرائیل وګټله. اسرائیل له ټاکل شوې خاورې هم زیاته خاوره ونیوله. شاوخوا 750,000 فلسطینیان له خپلو کورونو وتښتېدل یا وشړل شول. فلسطینیان دا فاجعه نکبه النکبه بولي، یعنی لوی مصیبت. بالاخره اسرائیل د غرب په ملاتړ د صهیونیستي پلان او د جګړې له لارې جوړ شو. دا پوښتنه مو هم حل شوه چې اسرائیل څنګه جوړ شو. تر اوسه پورې میلیونونه فلسطینیان کډوال دي. د فلسطین خپلواک دولت لا هم نه دی جوړ شوی. اسرائیل په ډیرو فلسطیني سیمو لویدیځه غاړه، قدس شرقي، غزه کنټرول لري یا هلته یهودي میشت ځایونه جوړوي.
اسرائیل د یهودو لپاره یو ملي وطن جوړ شو، خو د فلسطینیانو لپاره دا د کډوالۍ، اشغال، محرومیت او د دوامدار ظلم پیل و. دا کشمکش تر ننه دوام لري. فلسطینیان بې وطنه شول. د اسرائیلو له جوړېدو وروسته شاوخوا 250,000 فلسطینیان له خپلو سیمو وشړل شول. دا خلک په لبنان، اردن، سوریه، غزه او لویدیځه غزه کې د کډوالو کمپونو ته ولاړل. د 1948 کال 6 ورځنی جنګ 6 Day War اسرائیل په مصر، اردن او سوریه برید وکړ. اسرائیل دا سیمې ونیولې: غزه او سینا له مصر، لویدیځه غاړه او بیت المقدس له اردن، د جولان لوړ غرونه له سوریې. دا جګړه د فلسطینیانو لپاره بله ضربه وه، ځکه اسرائیلو ټول فلسطین تر خپلې ولکې لاندې راوست. مصر او سوریه هڅه وکړه نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. جګړه سخته وه، خو اسرائیل ودرېد او نړیوالو مداخلې وکړې. د فلسطیني خوځښتونو ظهور، یعنی د فلسطین د آزادۍ سازمان، په 1996 کال کې جوړ شو. مشر یې یاسر عرفات و. موخه یې د اسرائیلو له منځه وړل او د فلسطین بیرته خپلول و. وروسته یې سیاست نرم شو او د 2 دولتونو د حل ملاتړ یې وکړ. له دې وروسته د حماس ډله جوړه شوه. د حماس ډله په 1980 کال کې په غزه کې جوړه شوه. یوه اسلامي مبارزه کوونکې ډله ده. د اسرائیلو د له منځه وړلو لپاره منځته راغله. د امریکا او اسرائیلو لخوا ترهګره ډله وبلل شوه او تر ننه پورې د اسرائیل سره په جګړه اخته ده. دا پوښتنه مو هم حل شوه چې حماس څنګه منځته راغی. فلسطینیان د اسرائیلو اشغال پر ضد پاڅېدلي. خلک یې د ټکنالوژۍ د نشتون له کبله له تیږو او مظاهرو کار اخلي. اسرائیلو یې په ځواب کې ډیر کسان وژلي، نیولي او ټپي کړي دي. د سولې خبرې هم پاتې راغلي او اسرائیلو د یهودو میشت ځایونه جوړول پیل کړل. فلسطینیانو بل پراخ پاڅون وکړ. دا ځل یې وسله هم کاروله. د جګړې سخت زیانونه واړول دواړو لورو ته او حماس په غزه واکمنه شوه. په 2006 کال کې حماس په انتخاباتو کې بریالی شوه. د فلسطین د ملي ادارې فتح ګوند سره اختلاف پیدا شو. حماس یوازې په غزه واکمنه شوه. له 2007 راهیسې غزه د هوا، ځمکې او بحر له لارې محاصره ده. د غزې خلک شدید اقتصادي، روغتیايي، تعلیمي او انساني بحران سره مخ دي. د 2023 تر 2024 لویه جګړه چې د حماس لخوا د اسرائیلو پر ضد برید پیل شو او اسرائیلو په غزه باندې سخت بمبار پیل کړ چې زرګونه فلسطینیان وژل شوي، ماشومان، ښځې، عام خلک. بنسټیزې ودانۍ هم ورانه شوې. د غزې اوسیدونکي اوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره له لویو ستونزو سره مخ دي. نننی وضعیت: فلسطین 3 ټوټې شوی. لویدیځه غاړه د فلسطیني ادارې تر جزوي کنټرول لاندې، خو اسرائیل امنیتي واک لري. غزه د حماس تر کنټرول لاندې، خو کلکه محاصره ده. بیت المقدس اسرائیل خپلواک ښار بولي، خو نړیوالو دا نه ده منلې. اسرائیل یو ځواکمن، عصري او نړیوال ملاتړ کوونکی دولت دی. فلسطین یو اشغال شوی، ویشل شوی، کمزوری او زیانمن ولس دی. تر هغه چې عادلانه حل ونه موندل شي، دا کړکېچ به دوام ولري او بېګناه انسانان به قرباني کیږي. د غزې اوسنی بشري وضعیت د 2024 نه تر ننه پورې، یعنی د 2025 کال پورې څنګه دی؟ غزه یوه کوچنۍ ساحلي سیمه ده. شاوخوا 380 کیلومتره مربع مساحت لري. د مصر او اسرائیلو ترمنځ پرته ده. د 2007 راهیسې د حماس تر کنټرول لاندې ده. نږدې 2.2 میلیونه خلک پکې ژوند کوي. دا د نړۍ له هغو سیمو څخه ده چې خلک پکې ډیر ګڼ دي. فعلا اسرائیل او مصر غزه محاصره کړې. بندر، هوایي ډګر، تجارتي لارې او حتی د خوړو او درملو واردات محدود شوي. 80% خلک مرستو ته اړتیا لري. د څښاک پاکې اوبه نشتوالي سره مخ دي. روغتیايي سیستم تقریبا ړنګ شوی. تعلیمي سیستم له بحران سره مخ دی. د جګړو له امله کورونه، ښوونځي، روغتونونه ړنګ شوي. ماشومان رواني ناروغۍ لري، ځکه تل د جګړې د ویرې او مرګ سره ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې غزه په وار وار بمبار شوې ده. زرګونه ملکیان وژل شوي، له هغوی ډېرې ماشومان دي. اسرائیل د نړۍ له ځواکمنو پوځونو څخه دی. که څه هم کوچنی دی،
د امریکا کلک ملاتړ لري. هر کال میلیارډ ډالر مرسته ورکوي. عصري ټکنالوژي کاروي لکه توغندي، د راکټونو دفاعي سیستم، جنگي الوتکې F-15، سایبري وسلې او استخباراتي سیستمونه، ډرون، جاسوسي وسایل او هوښیارې وسلې. اسرائیل یوازینی هیواد دی چې ویل کېږي اټومي وسلې لري، خو دا نه مني او نه یې ردوي. د اسرائیل د پوځ شمیر نږدې 1,70,000 عسکر لري، خو د اړتیا پر وخت یې ملیشې او احتیاطي عسکر شاوخوا 15,00,000 ته رسیږي. نږدې د 6 تر 7 میلیونو فلسطیني مهاجرین د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي. اردن تر ټولو ډیر نږدې 2 میلیونه فلسطینیان پکې ژوند کوي. لبنان، سوریه، غزه، لویدیځه غاړه، یو شمیر په اروپا، امریکا او خلیجي هیوادونو کې اوسېږي. د فلسطینیانو اصلي غوښتنه حق العوده یا د بیرته ستنېدو حق غواړي، یعنی خپل کورونو ته بیرته تګ له کومه ځایه چې دوی شړل شوي. خو اسرائیل دا حق نه مني او وایي چې دا به د اسرائیلو یعنی یهودي هویت له منځه یوسي. د غرب هیوادونه لکه امریکا، بریتانیا، فرانسه اکثره د اسرائیلو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو اکثره غړي فلسطینیانو ته د دولت حق ورکوي، خو اسرائیل یې ردوي. دا و د اسرائیل په اړه مختصر معلومات. په دې هیله چې څه مو ترې زده کړي وي او معلومات مو زیات شوي وي. د نورو ګټورو، حیرانونکو، په زړه پورو او جالبو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل رازونه درسره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.